سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د کیسې په پیل کې موږ یوه ټولګۍ وینو چې ماشومان پکښې کې یو په بل پسې د خپل الهام یا اتل کیسې بیانوي. یوه نجلۍ د خپل هیواد د اتل کیسه کوي او وروسته نوبت روني ته وررسېږي. روني پر تخته باندې لیکي هاچیکو زما اتل دی. د ټولګۍ ټول ماشومان حیران شول چې دا څه لیکلي دي. روني هغوی ته وایي چې هاچیکو زما د نیکه یو سپی و. د ده د نیکه د بیرته راتلو لپاره یې د ریلګاډۍ په سټیشن کې 12 کاله انتظار وکړي. صحنه پرې کېږي او یو وړوکی سپی ښکاره کېږي چې د جاپان څخه امریکا ته پر لارې باندې و. سپی په یوه پنجره کې بند و، خو د لارې په منځ کې پنجره د سامان څخه لویږي او سپی د هغې پنجرې څخه خلاصېږي. هغه سړی چې سامان یې وړي هغه نه پوهېدی سپی له پنجرې څخه وتلی دی. سپی اوس دلته او هلته شاوخوا ګرځي. همدلته یو سړی چې پارکر ویلسن نومیږي دا سپی ویني. هغه ګوري چې سپی په ډېر بد حالت کې دی. هغه نږدې ورځي. دی پوه سو دا ښایي چې دا سپی د یو ښه نسل څخه وي او ښایي چې دا ورک سوی وي. ویلسن سپی را اخلي او شاوخوا ګوري چې ګوندې اصلي څښتن یې پیدا سي، خو هلته هیڅ څوک نه وي. نو ویلسن سپی را اخلي او د سټیشن و مشر ته راځي. مشر د هغه سره په ډېره درناوي خبرې کوي. پارکر ویلسن د پوهنتون یو استاد دی او خلک یې ډېر درناوی کوي ځکه هغه هره ورځ له همدې سټیشن څخه پوهنتون ته ځي. د سټیشن مشر ته وایي چې دا کوچنی سپی د یو چا څخه ورک سوی دی، ته یې همدلته وساته، که یې څوک پسې راغلی نو هغه ته یې ور وسپاره. خو مشر یې نه مني. هغه وایي چې دلته به خوندي نه وي ځکه دلته ډېر غټ او خطرناکه سپیان راځي، ښایي دا وړوکی سپی ووژني. نو ښه دا ده چې ته یې له ځانه سره بوځه، که څوک پسې راغلی زه به ستا سره اړیکه ونیسم. ویلسن اندېښمن سو ځکه ښځه یې چې کیټ نومیږي له سپو سره هیڅ مینه نه لري او په کور کې یې دننه نه پرېږدي. خو مجبوراً ویلسن سپی کور ته راوستی. هغه د کور مخ ته په پنجره کې بند کړي تر څو ښځه یې په خبره نسي. کله چې شپه سول دی ډوډۍ خوري او د خوب لپاره چمتو کېږي. هماغه مهال سپی له پنجرې څخه راوځي او د ویلسن خونې ته ورننوځي. د کیټ پښو ته رارسېږي او هغه د کیټ پښه څټي چې له امله یې کیټ ویریږي. هغه په قهر سره پوښتنه ځینې کوي چې دا سپی څنګه کور ته راغلی دی. نو ویلسن هر څه ورته وایي. هغه ورته وایي چې دا سپی ما په سټیشن کې پیدا کړی دی او په ډېر بد حالت کې و، نو ما هلته نه سپی پرېښولی. کیټ لږ ارامه کېږي او ویلسن ته وخت ورکوي چې تر هغه وخته یې ساتلی سي تر څو چې یو څوک په دې پسې رانسي. خو کور ته یې نه سي راوستلی، باید د باندې په پنجره کې بند وساتل سي. سبا چې ویلسن پوهنتون ته د تللو لپاره چمتووالی نیسي، د هغه لور سپی را اخلي او کور ته یې راولي. خو کیټ یې بیا هم نه مني. ویلسن ستړی او بې امیده سي او د سپي د سپارلو لپاره د حیواناتو شلټر ته ورځي. هغه د شلټر مشر ورته وایي چې دومره وړوکی سپی زه نسم ساتلی. هغه وایي چې باید دا یو چا ته ورکړی چې د سپو شوق ولري ځکه ډېر ښکلی دی. د قوانینو له مخې دومره وړوکی سپی موږ نسو ساتلی. د دې خبرې په اورېدو سره ویلسن ته یو فکر ورغلی چې یو ملګری و چې د حیواناتو ساتلو شوق یې درلودی. نو بې له ځنډه د هغې کتاب پلورنځي ته ورغلی. هغه ډېره خوشحاله وه چې د کوچنی سپی یې ولیدی. په هغې له مخکې څخه یوه پیشو درلودله. له همدې امله هغې نه سوی کولی چې سپی د پیشو سره یو ځای وساتي. د ویلسن ملګري هم د سپي د ساتلو څخه انکار وکړي. اوس ویلسن خفه سو ځکه هیڅ څوک تیار نه و چې دا وړوکی سپی له ځانه سره وساتي. هغه په حیرانۍ کې نه پوهېدی چې څه وکړي. په همدې مشکل کې ویلسن بیا د سټیشن مشر ته ورغلی. هغه یې وپوښتي چې آیا یو څوک د دې سپي د پیدا کولو لپاره نه دی راغلی؟ مشر ورته ځواب ورکړي چې نه. همدا لامل سو چې ویلسن سپی له ځانه سره پوهنتون ته یوړي. هلته یو بل استاد و چې سپی یې ولیدی او ویلسن ته یې وویل چې دا سپی د ډېرو ځانګړو نسلونو څخه دی، داسې نسلونه چې یوازې په جاپان کې پیدا کېږي. د سپي په غاړه کې یو لاکټ هم و چې په جاپاني ژبه سره هاچیکو په لیکل سوی و چې معنا یې اوله یا اتمه نمره ده. د استاد په خبره د اته شمېره هم یو مثبته نښه ګڼل کېږي. نو استاد ویلسن ته مشوره ورکړه چې دا سپی دې پخپله وساتي. وروسته ویلسن ډېر کورونه وګرځول او هیله یې درلوده چې شاید یو څوک دا سپی زما څخه ومني. خو هیڅ چا زړه نه ښه کوي. هر ځای یې د ویلسن غوښتنه رد کړه. ویلسن ډېرې هلې ځلې وکړې خو هیڅ امید ورته پاته نه سو. نو ځکه یې سپی بیرته خپل کور ته راوستی. کله چې کیټ سپی بیا ولیدی په قهر سوه. خو ویلسن ورته ټوله کیسه وکړه څنګه یې هر ځای وغوښتی خو هیڅ چا دا سپی قبول نه کړي. هغه وویل زه یې هم همداسې نسم پرېښودلی ځکه ډېر وړوکی دی. تر هغې چې دا سپی زما سره وي زه به یې ښه خیال وساتم. ویلسن د سپي نوم د هغه د لاکټ له امله هاچیکو کښېښودی. هغوی خبرې کولې چې ناڅاپه د یو څه د لوېدو غږ یې واورېدی. دواړه ژر ولاړل. هاچیکو د کیټ جوړ کړې پروژې ماتې کړې وې چې هغې ډېرې ورځې کار پر کړی و. هاچیکو به له ماتو شویو شیانو سره لوبې کولې. دا دلیل و چې کیټ ډېره په غوسه سوه. هغې ویلسن ته وویل دا سپی مې له سترګو څخه لرې کړه
او نور یې په کور کې نه غواړم چې پاتې سي. ویلسن په ناخوشۍ کې هاچیکو د باندې یوړی او په هغه پنجره کې بند کړي چې د کور مخې ته یې جوړه کړې وه. تر شپې پورې هاچیکو په پنجره کې بند پاته و. خو شپه ډېره سړه وه، یخ باد چلېدی. ویلسن په کور کې ناست و او د هاچیکو په اړه باندې ډېر فکر کوي. کله چې کیټ ویده سوه، ویلسن ژر راولاړ سو، پنجره یې خلاصه کړه او هاچیکو یې بیرته کور ته راوړي. له راوړلو وروسته ویلسن د سپي په اړه پلټنې وکړې تر څو دی پوه سو چې دا د اکیتا د نسل سپی دی. اکیتا یو ریر او خالص جاپاني نسل دی چې د وفادارۍ او ځواکمنې اړیکې له امله مشهور دی. کیټ نه پوهېده چې هاچیکو بیرته کور ته داخل سوی دی. د دې لپاره ویلسن تلویزیون په لوړ غږ سره چالانده کړي چې د سپي غږ هغې ته ور ونه رسېږي. وروسته د تلویزیون په غږ سره کیټ راویښه سوله او ولیدل چې ویلسن په بستر کې نسته. کله چې ښکته راغلل، ویلسن د تلویزیون مخې ته ویده سوی و. هغې ویلسن راکښېنوی او پورته یې واستوي او هاچیکو هملته پاته سو. دا ځل کیټ سپی د باندې ونه ایستی ځکه پر هغې زړه وسوځېدی. هوا ډېره سړه وه. څو ورځې په همدې توګه سره تېرې سوې او اوس ویلسن او هاچیکو ډېر ښه دوستان ګرځېدلي وه. ویلسن کوښښ کوي چې هاچیکو ته د توپ راوړلو طریقه ور زده کړي. هاچیکو به ګین تعقیب کړي خو بیرته به یې راوړلی نه سوی. ویلسن ډېرې هڅې وکړې خو سپي نه سوی کولی. اخر ویلسن خپله د سپي په شان ورته وښودله چې دا ګین باید څنګه راوړل سي. هغوی لوبې کولې چې انډي راغلل او دوی دواړو په ګډه سره لوبې کول پیل کړې. په همدې وخت کې کیټ ته د یو چا ټلیفون راغلی چې دوی غواړي هاچیکو واخلي. خو د دې خبرې پر مهال هغې ویلسن او انډي ولیدل چې له سپي سره څومره ډېر خوشحاله دي. نو هغې پرېکړه وکړه چې سپی به نه خرڅوو. هغې هغه سړي ته وویل چې هاچیکو موږ خرڅ کړی دی، مګر په حقیقت کې هغې خپله دا سپی د ځان سره ساتلی و. د کور د خوښۍ لپاره هغې خپله سپی له ځانه سره وساتي. هاچیکو اوس د کور غړی سوی و. ډېر کلونه تېر سول. هاچیکو لوی سو او د ویلسن سره یې ډېرې نږدې اړیکې پیدا کړې. سپی به هېڅکله له ویلسن څخه نه جلا کېدی. ویلسن به تل د کور دروازه تړله چې هاچیکو زما د پوهنتون لاره تعقیب نه کړي. خو یوه ورځ هاچیکو د دیوال لاندې ژور سری جوړ کړي او د ویلسن پسې سټیشن ته ورغلی. ویلسن چې په ریل ګاډۍ کې ناست و، ناڅاپه یې هاچیکو ولیدی. ویلسن ډېر حیران سو چې سپی یوازې دومره لیرې څنګه راغلی دی. ویلسن له ریل ګاډۍ څخه راووتی او سپي ته یې وویل چې کور ته ولاړ سه. هاچیکو نه منله. په اخر ویلسن مجبوره سو چې بیرته له سپي سره کور ته راسي. کله چې کور ته راورسېدی، ویلسن هغه سوری وتړی چې سپی د هغه څخه راوتلی و. په همدې وخت کې کیټ راغلل او ویې ویل نن پوهنتون ته نه یې تللی. ویلسن وویل نه، زه په ریل ګاډۍ کې ناست وم چې هاچیکو په ما پسې راغلی و، نو ما خپله ریل ګاډۍ له لاسه ورکړه. کیټ ورته وویل ته اوس بله ریل ګاډۍ ونیسه، زه به د هاچیکو خیال وساتم. په ماښام کې چې د ریل ګاډۍ غږ سو، هاچیکو پوه سو چې ویلسن راځي. نو هغه د دیوال څخه واوښتی او سټیشن ته ورغلی. کله چې ویلسن د ریل ګاډۍ څخه راښکته سو، هاچیکو یې مخې ته ناست ولیدی. ویلسن ډېر خوشحاله سو چې هغه یې ولیدی. دواړو په سټیشن کې لوبې کولې. د سټیشن هر انسان د هاچیکو په اړه باندې خبر و. هر څوک به د هغه په لیدو باندې ډېر خوشحاله کېدله. همداسې وخت تېرېدی او څو کلونه نور هم تېر سول. هاچیکو هره ورځ د ویلسن سره سټیشن ته راتلی او د ماښام تر راګرځېدو پورې به یې د هغه انتظار کوي. کله چې هاچیکو ویلسن ولیدی، په خوښۍ به یې ورسره لوبې کول پیل کړه. د دواړو ترمنځ یوه ژوره ملګرتیا وه. داسې ملګرتیا چې دواړه یو له بل څخه پرته ژوند نسي کولی. څو ورځې وروسته انډي له خپل ملګري سره واده وکړي. هلته هاچیکو د کور د غړي په څېر باندې ناست و. یو ورځ ویلسن خپل ملګري چې ښوونکی هم و، هغه ته یې وویل چې هغه وخته چې هاچیکو وړوکی و، ده هڅه کوله چې بال ورته ور وغورځوي او هغه یې په خوله کې راوړي. خو هاچیکو هېڅکله ګین بیرته ماته نه دی راوړی. ملګري یې مسکی سو او ویې ویل هاچیکو د عادي نسل څخه نه دی. هغه د ګین لوبه نه خوښوي. هغه له نورو سپیانو څخه بیخي ډېر توپیر لري. هاچیکو یوازې دا خوښوله چې له خپل مالک سره ژوند وکړي. د هغه خوښي، د هغه لوبې، همدا یې ټوله نړۍ وه. د دې پرته ورته نور هیڅ کار مهم نه و. د ویلسن ملګري وویل کومه ورځ چې هاچیکو ګین راوړي نو پوه سه چې هغه به حتما یو خاص علت ولري. بیا یو څو ورځې نورې هم تېرې سوې. یو ورځ ویلسن پوهنتون ته د تلو لپاره تیارېدی. مسکی سو او هاچیکو ته یې وویل راځه زه تیار یم. خو نن د هاچیکو چلند یو څه عجیب و. هغه نه غوښتل چې ویلسن ولاړ سي. دا مخکې هېڅکله نه و سوي. ویلسن او کیټ دواړه اندېښمن وه. ویلسن ورته نږدې سو او ویې ویل راځه هاچي. خو هاچیکو هېڅ د تللو اراده نه درلودله. پر ویلسن باندې ناوخته کېدی نو بالاخره له کوره څخه د باندې ووتی. خو له شا څخه هاچیکو هغه بال چې هېڅکله یې نه و راوړی په خوله کې راخستی و او په پټه د ویلسن پسې د سټیشن خواته ور روان و. ویلسن شاته شاوخوا بیا کتله. زړه یې ورته ویله چې هاچیکو به خامخا راپسې روان وي. وروسته هاچیکو په منډه سټیشن ته راغلی. ګین یې په خوله کې و. پوه سو چې هاچیکو ورسره لوبې کول غواړي. هغه ګین په مینه سره ور وغورځوي او دا ځل هاچیکو هغه ونیوي او بیرته یې ده ته راوړي. ویلسن حیران او خوشحاله سو.
د سټیشن مشر ته هم وویل. هغه هم مسکی سو او بیا وویل ښکاري چې هاچیکو نن یو خاص احساس کړی دی. اوس د ویلسن د تللو وخت و. هغه ټیټ سو، د هاچیکو پر سر یې لاس کښېښودی او ویې ویل اوس کور ته ولاړ سه هاچي، د ماښام په لیدو به بیا سره ګورو. خو هاچیکو د ده په شا پسې په زوره سره غپا کوله لکه دی چې نه غواړي چې هغه ولاړ سي. ویلسن لږ مسکی سو، د هاچیکو سترګو ته یې وکتل او ریلګاډۍ ته ورپورته سو. دا هغه ځای و چې کیدای سي د هغه ژوند د تل لپاره بدل سي. هاچیکو هم په خفګان سره کور ته راورسېدی. بل خوا په پوهنتون کې ویلسن زده کوونکو ته درس ورکوي چې ناڅاپه ناروغه سو. لږ وروسته پر هغه باندې زړه حمله راغله او د هماغه ټولګۍ په منځ کې مړ سو. ماښام چې سو لکه هله ورځ هاچیکو سټیشن ته ورورسېدی. لکۍ یې ښوروله د ویلسن د راتلو په هیله باندې، خو نن یو څه بدل و. زړه یې مخکې خبرداری ورکړی و چې هغه څوک چې کلونه یې ورته انتظار کاوه نور به هیڅکله را نه سي. شپه تېرېږي، سړه بادونه او یخه هوا، واوره ورېږي، خو هاچیکو پر هماغه ځای باندې ناست دی. سترګې یې پر هغه لاره باندې دي چې د ویلسن ریلګاډۍ به پر راتلله. ډېر ساعتونه تېرېږي، بیا ماښام کېږي، خو ویلسن نه راځي. شاوخوا نیمه شپه وه. د هندي خاوند سټیشن ته رارسېږي، ځکه اندېښمن و چې څنګه په دې سخت یخه هوا کې هاچیکو کور ته نه دی تللی. کورنۍ ټوله پوهېدله چې هاچیکو به خامخا په سټیشن کې وي. کله چې سپی کور ته ولاړ یې ویې کتل چې هیڅ ځای ویلسن نه لیدل کېږي. هاچیکو ډېر خفه سو. ورځې تېرېږي، خو د هاچیکو عادت لا هم نه بدلېږي. هر ماښام هماغه وخت هماغه ځای سټیشن ته راځي او ناست وي و هغې لارې ته ګوري چې ویلسن به همیشه پر هغه لاره باندې راتلی. د تېرېدونکو کسانو په هیله سره ګوري چې شاید دا ځل هغه څوک وویني چې کلونه یې ورته انتظار کړی و. خو د تل په څېر باندې ویلسن نن هم نه راغلی. د سټیشن مشر ونږدې کېږي، په نرمۍ یې پر سر لاس کښېښودی او ورته ویې ویل راځه کور ته ولاړ سه. هاچیکو، هغه څوک چې ته یې انتظار کوې نور هېڅکله نه راځي. کلونه تېرېږي، د هندي په کور کې یو نوی ماشوم پیدا کېږي چې نوم یې رونیژ دی. همدا رونی هغه ماشومه ده چې د فلم په شروع کې یې د ویلسن او هاچیکو کیسه بیانوله. هر کونج او هر دیوال د ویلسن یاد تازه کوي. په پای کې کیټ هندي او د هغې خاوند پرېکړه کوي چې کور پرېږدي. کیټ هاچیکو هم له ځانه سره بیایي چې لږ یې پام واوړي او یو څه سکون احساس کړي. خو د هاچیکو زړه لا هم یوازې د ویلسن لپاره درزېدی. د نوي کور سره هم دی بدل نه سو. د چا سره یې مینه نه کوله. یو ورځ چې موقع ورته پیدا سوه، هاچیکو له هغه ځای څخه وتښتېدی. سیده بیرته سټیشن ته راغلی، هغه ځای ته چې هر ماښام به یې د ویلسن انتظار کوي. هندي هم ورپسې راغلل چې ګوري هاچیکو ډېر احساساتي ولاړ دی. په سترګو کې یې یو ناتمام انتظار او لټون ښکاره کېږي. هندي هغه بیرته کور ته راولي. هغې هڅه وکړه چې د مینې په زور سره یې راوګرځوي، خو د ریلګاډۍ د غږ په اورېدلو سره هاچیکو ناڅاپه پاڅېږي او د دروازې خواته منډې وهي. هیله یې یو ځل بیا په سترګو کې ښکاره کېږي. هندي پوهېږي چې دی بیا هم د ویلسن د انتظار لپاره ځي. هغې ورو ورو دروازه ورخلاصه کړه او هاچیکو پرته له دې چې شاته وګوري منډې وهي او هماغه پخواني ځای ته وررسېږي. هماغه ځای چې کلونه یې هلته د ویلسن انتظار کړی و. هاچیکو ورځي او د هغې چوکۍ تر څنګ کښېني چې یادونه یې لا هم ژوندي دي. ورځې تېرېږي، موسم بدل سو، خو د هاچیکو ځای هېڅ نه بدلېږي. اوس دا ځای هر څوک پېژني. چا به ورته خواړه راوړل، چا به د یخ په شپو کې کمبله ورته راوړل، خو هاچیکو ته څښاک، خوراک، ګرمه هوا، سړه هوا، هېڅ شی مهم نه وه. ده ته یوازې یوه خبره مهمه وه، د ویلسن راتګ. کلونه تېر سول، هاچیکو اوس ډېر زوړ سوی و، خو لا هم به هر ماښام هماغه ځای ته رسېدی. هغه به په هماغه هیله ناست و. ورو ورو د هاچیکو کیسه په ټوله ښار کې خپره سوه. ورځپاڼو، تلویزیونونو ټولو د ده د وفادارۍ بېلګې ورکولې. خلک له لیرې ځایونو څخه یوازې د هغه د لیدو لپاره راتلل. هاچیکو د ښار یو پېژندلی شخص جوړ سوی و. هره ورځ به یو څوک د هغه د لیدو لپاره راتلل. چا خواړه راوړل، چا اوبه. هغه اوس 12 کلن سوی و، خو د ویلسن یاد لا هم ژوندی و. هغه به لا هم د هغه په انتظار کې هلته کښېنستی. یو ورځ کیټ خپل ښار ته راځي، ځکه نن هغه د ویلسن و قبر ته د راتلو نیت درلودی. د ویلسن پخوانی دوست، هغه ښوونکی چې د اکیتا نسل سپیو په اړه باندې پوهېدی، هم هغه ځای ته راځي. دواړه د قبر تر څنګ کښېني. د کیټ په سترګو کې اوښکې دي. هغې وویل نن 12 کاله تېر سول، خو ویلسن لا هم زموږ په زړونو کې ژوندی دی. ښوونکی او کیټ دوی دواړه و هغه انتظار ځای ته راځي. د کیټ سترګې ناڅاپه پر یو پېژندل سوي څېرې باندې لګېږي. هو هغه هاچیکو و چې لا هم هلته ناست و او د ویلسن انتظار یې کوي. کیټ د هغه لوري ته ورمنډه کړله، په غېږ کې یې ونیوی او په ژړا یې ورته وویل ته لا هم د هغه انتظار کوې. اوښکې یې توی کړې. کیټ هاچیکو ته بیا وایي راځه له ما سره کور ته ولاړ سه. خو هاچیکو هېڅ ځای ته نه تلي. هغه لا هم غوښتل چې د ویلسن انتظار وکړي. په سترګو کې یې هماغه پخوانۍ ځلا وه، هماغه هیله چې یوه ورځ به حتما هغه اصلي مالک بیرته راځي. میاشتې تېرې سوې. هاچیکو اوس ډېر زوړ سوی و.
هر ماښام به هغه ځای ته راتلی. د سترګو نظر یې هماغې لوري ته و له کومې څخه چې به ویلسن همیشه راتلی. په همدې هیله هغه وروستۍ وار سترګې پټې کړلې او د ویلسن سره یې تېر سوي ټول هغه ښایسته وختونه خپل په ذهن کې راوګرځوله. ورو ورو یې ساه بنده سوله او هاچیکو د تل لپاره د خپل ګران ویلسن سره یو ځای سو. صحنه پرې کېږي اوس روني ښکاري چې دغه رښتینې کیسه ماشومانو ته بیانوي. کیسه چې پای ته رسېږي ټوله ټولګۍ چپ پاته وه. هر ماشوم ژاړي. اوس هم د ریل ګاډي د سټیشن مخې ته د هاچیکو یو مجسمه ولاړه ده چیرې چې خلک انځورونه ورسره اخلي، ګلان ورسره ږدي او د هغه وفاداري تازه کوي. او له همدې سره دا فلم چې په رښتینې کیسه سره جوړ دی همدلته پای ته رسېږي. خپل نظرونه په کمنټ کې راسره شریک کړئ چې آیا کیسه مو خوښه سول او که نه. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، ویډیو تر خپلو ملګرو پورې ورسوئ. مننه.